زما دا خبره به ورسوي ټولو ته ګورئ او که څوک زما دا بیان ګوري ویډیو یا اډیو نو زما دا بیان دا ټوکړه دې جدا وایي ته منې اجماع او قیاس یو زمانه په اجماع څه دلیل دی وایي په اجماع دلیل دی چې ومن یتبع سبیل غیر المؤمنین نوله ما تولى ونصلي جهنم وایي دا کوم ځای کې دی وایي قرآن کې کوم ځای کې سورة النساء کې ومسله بیا راغله قرآن له قیاس باوشتي موږ هم منو قیاس الحمدلله موږ منو خو هغه قیاس چې په شروطو برابري فاسد قیاسونه نه منو وایي قیاس تیجي په شریعت کې چا ویلي چې شتي حدیث کې دی وایي پیغمبر استعمال کړی قیاس کوم ځای کې دی وایي هغه زنانه چې راغله وایي چې یا رسول الله زما مور نه حج پاتې شوی دی زه کولی شم که نه وګورئ قیاس شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیاس کړی څه دراله خبره حدیث سره نو بیا خو صحیح شو که نه نو لنډه څه شوه دوه دي اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول او منو قیاس منو اجماع چې هغه دواړه ثابت دي د دې دوو اصولو نه نو خبره لنډه شوه که نه که تفصیل کوي بیا صحیح ده زمونږ هغه اصول چې هغه اتفاقي دي تفصیلا هغه دا دي قرآن حدیث اجماع قیاس دا تفصیل دی مختصری که څه به وایي قرآن او حدیث زما دا خبره به ورسوي ټولو ته ګورئ او که څوک زما دا بیان ګوري ویډیو یا اډیو نو زما دا بیان دا ټوکړه دې جدا کوي او ښه نشر کوي چې دا دروغ دي چې دوی منکر دي د قیاس نه او د اجماع نه موږ منو الحمدلله خو د هغې دپاره آداب خو به یي که نه شروط خو دي که دا نه چې هر اجماع منو هر قیاس نه نه هلته به ګورو خو منو یې او دلیل یې منو چې کله په صحیح شرایطو ثابت شي نو که څوک راباندې اعتراض وکړي چې تاسو خو وایئ چې زموږ دي دوه اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول موږ وایو که خبره لنډې نو خو دغه اجماع او قیاس په دې دواړو کې دننه رالو که تفصیلي رانه تپوس کړه چې نه نه په یو یو مې پوه کړه نو پوه کومه دې راشي موږ دا څلور واړه منو قرآن حدیث اجماع قیاس دا اتفاقي دلایل دي که نور هم شتي هغه به اختلافي اوږده مسایل دي چې باید باندې علما کرام پوهېږي